دا اوس طالبانو یو څه ځوانان د پښتنو پاکستان کې یو مخکې تېر سوی یو سړی ده، نو وی د هغه یوه فکریه وه د عدم تشدد. موږ د مدرسو ملایانو سره په دې ورانه ده، د موږ 20 کلن جهاد ته دوی ته د تشدد فکریه وایي. وی د غفار خان ډېره خوندوره فکریه وه چې هغه د تشدد فکریه نه وه طالبانو. تشدد دا طالبانو د اسلام سره په ټکر فکریه ده. ورځ تر بلې نه ځوانان د دغه فکر دپاره هڅوي چې د عدم تشدد فکریه بس هر څه کار چې کېده جنګ به نه کوي، وار به نه کوي. ولو طالبانو دا مطلق غلط ده، مطلق غلط فکر د طالبانو له اسلام سره وران فکر ده. زه به طالبان دا کله چې انګلیس هغه ته راغی څه ورته وایي د وچې د هند ته راغی، دلته دا فکر خپور کړ چې جهاد ورک سي. عدم تشدد فکر، د عدم تشدد فکر دوی خپل غلامان درلودل. دی غلام ته به ویلي چې ته د عدم تشدد غږ وکړه، ستی به دا نورو ته ډول شاته موږ درپسې وهو ځوانانو کې به سي. طالبانو زه یو اسانه مثال درته یم. ته یو کوټه کې ویده کېږې، هلته 10 دانې لړمان، 15 دانې ماران، 8 دانې غونډلان دي. غونډل خو پېژنې دا د سره سو، او ته د کوټه کې ویده سه. څه کول پکار دي د مارانو لړمانو سره چې چلم کوي؟ څه کول د دې سره پکار دي طالبانو د مارانو د لړمانو سره؟ تشدد که عدم تشدد؟ تشدد چی ده؟ ضبط ورکه. طالبانو صحیح ده. او مونږ ته طالبانو یهودو نصرانیان مونږ ته لړمان و ماران دي. اشداء علی الکفار، مسلمان طالبانو په مقابل د کافر دښمن کې باید څه وکړي؟ تشدد که نه تشدد؟ مونږ ته څه وایي طالبانو؟ وي تاسې امریکایان چې افغانستان ته راغلي وو، تاسې لنډې دا مدرسه ټوله د تشدد فکر ده. هېڅ کله نه. مونږ د کفر په مقابل کې د تشدد فکر دا منو، اما د چا په مقابل کې؟ خپل ملت او د مسلمان په مقابل کې به د چا د فکر خلک یو؟ د عدم تشدد. عدم تشدد نښه مو دا وله چې کله الله عز وجل دلته فتح راوستل، هغه چا چې ټرمپ ته میډال د قهرماني ورلېږلی و د افغانانو په وژلو باندې، هغه مو ماپ وکړه که مو ماپ نه کړه. موږ په خپل ملت په مقابل کې د چا فکر لرو؟ د مسلمان. د عدم تشدد. او طالبانو د څه ورته وایي د کفر په مقابل کې طالبانو بیا موږ د تشدد فکر لرو. یو چا یا به رښتیا یا به دروغ طالبانو وي. چا په جنوب کې یو امریکایي وژلی و، طالبانو هیه یې را پرې کړې او جب کې ګرځوله. چې رښتیا به وه که به دروغ وله طالبانو، والله اعلم. نو دا طالبانو تشدد ده، او دا د مارو د لړم په مقابل کې بیا د همدې سړی وکړي که نه. نو موږ ته څوک داسې نه وایي چې لکه موږ باید د خپل رسول صلی الله علیه وسلم کومه فکریه چې ده د الله د دین فکریه چې ده، هغه د کومه فکریه تشدد فکره ده. د کفر په مقابل کې تشدد فکریه ده. دوی اوس فکر کوي چې موږ له دې فکریې نه واړئ چې واموړول که نه چې دلته دوی راتلل چې هر څه یې کول به. دا موږ نه منو، هېڅ کله یې نه منو انشاءالله. او چې د مدرسې فکر ژوندی وي طالبانو وبه نه سي، هېڅ کله به ونه سي انشاءالله. او د مدرسې فکر مړ کېږي نه که د الله خوښه وه.